زما او ستا آیډیا نه، دا زما او ستا فیسبوک، دا زما او ستا تصویرونه، دا زما او ستا پردی انجن چې پر خپل آیډیا نه مې درولې دي، دغه په نامه مې لوی غټ سړی دی د زنانې پر نامه یې آیډي جوړه کړې. دا پټې خبرې دي. دا تر ولاړ سي، دا ستا ډانس، دا ستا رقص، دا ستا غزل، دا ستا د بل د بچانو سره ګرځېدلې نه بیخي ډېر ګرځي. د بل بچان ګرځي په لکو لکو روپۍ د میاشتې خرڅ ورباندې کوي. خپل ورور یې د بل چا سره مزدور دی، منشي دی. خپل پلار یې ودې ته مجبوره دی چې یاره ما ته چای و خیر را کړی وای. خپل اکا و وراره و خورهیی بې مجبوره یې دی د بل زامن د ځانه سره ګرځوي او بیا یې پر روکۍ بیا یې ټیک ټاک هم جوړ کړی چې دا دی زه خو داسې داسې. خلک خطا باسي، خلک دوکه کوي. زه دوکه ته دوکه، هغه لوی رب به څنګه دوکه کوي. دا د بل زامن، دا تا چې دومره خرچې ورباندې کړې، دا تا چې دومره ښایسته جامه ور جوړه کړې، دا تا چې دومره ښایسته سفرونه ورسره کړي، دا تا چې دومره ښایسته موټر په لاس ورکړی، آیفون ورکړی، څه کوې ظالمه؟ څه جواب هغه لوی رب ته ورکوې؟ الله رسول فرمایي کل امتی معافا، زما هر امتی به الله رب العزت معاف کی الا المجاهرین. هغه برملا خلک چې هغه ګناه وکړي بیا شیر کې، دا ستا ګناه پټوله، زما ګناه پټوله، لیکن زره ولاړ سو زما پر موبایل مې ورکړه، تره ولاړ سو ستا پر موبایل دې ورکړله. خوند درکوي چې یاره زیاده سے زیاده دا خلک زما ټیک ټاک وګوري. خوند درکوي دا تا چې کومه دنده کړې ده، دا تا چې کوم د چا لور، د چا خور، د چا زنانه، دا تا چې څه چمونه کړي دي، دا تشرې د دې دا معنا ده چې الله العیاذ بالله العیاذ بالله پښتو توري دي وای زه د اچا په قصه کې نه یم، یا الله زستا په قصه کې نه یم، زه دا کارونه کوم. کل امتی معافا، هر امتی د الله رسول فرمایي، رواه بخاری حدیث دی چې زه هر امتی بخشم، داسې غیرتمن بیا نه بخشم چې پښکارا ګناه کوي. اشه اوس موږ ته څنګه زه خپل ځان ته وګورم، تاسو خپل ځان ته وګورئ. ما د بدرې مثال خالد ټیک ټاک د زامونو در کړو چې هغه نور چې بیا راولار سي شراب تیار کړی دي، بدکاری تیار کړی دی، بیا یاران لره ګروپ جوړ کړی دی، حال ورکی په پلاني ځای کې نن ملمانه یو، زما ملمانه یاست، راسي نن بشپه داسې تیر کو. ظالمه ته خو هغه سړی چې ستا د مسجد د مولوي صاحب په ګرد کال په مسجد کې نه یې پیاد، ته هغه ظالم یې چې ستا د مسجد د مولوي صاحب د میاشتې سل روپۍ ورکوې، په ګرد کال دې نه دي ورکړي، د یوې شپې د یو نیم 2 لک روپۍ خرچه چې دغه راځي. کل امتی معافا، د الله رسول فرمایي زما هر امتی به الله رب العزت معاف کې الا المجاهرین. هغه سړی نه معاف وي چې الله پرده در باندې اچولې وه، ته راولاړ شوې ګرد جهان ته دې ځان رسوا کوي، ګرد جهان ته دې خبره چې د هغه سپینه کړله چې زه داسې یم. صحیح سلام ګناوي کوو، ګناوي را سکیږي، الله دې مغفرت وکړي. مګر نو تشهیر به نه کوو، جهان به نه په خبرو. ما درته ویل حتی یزع کنفه علی، الله داسې لاس پر واچي پټ ورته وایي عامل ته کذا و کذا په یاد دي، او خود مې په یاد دي، الله بیا ورته وایي عامل ته کذا و کذا، بل مې په یاد وایي بل مې په یاد، فیقرره په د اقرار وکړي د ټولو ګناو. نو وسطوي انی سترت علیک فی الدنیا، ما په دنیا کې پرتا پردا چولې، فانا اغفرها لك اليوم، رواه البخاری. نن زاب ګناو معافي درته کوم. وڅپه کې وایي یاره چې د الله رب العزت ذات چیلنجوو، الله و ذات د الله و قدرت د الله و لویت چیلنج ورکوو. نو ستا څه فکر دی؟ ما ورته بیا څه وکړو؟ الله رب العزت زما استاد سره څه وکړي؟ کوم څوک چې پښکارا ګناوي کوي، دا ګناوي پټ کوي. که ستاسو پر آیډي باندې ستاسو هغه غزلې، هغه رقصونه، هغه ډانسونه، هغه دندې نه دي، هغه د ټیک ټاک زامن، هغه دا ګرد میټاو کوي. الله سما په وغواړي چې الله تازه پټ کړی و، ما په خپل ځان ښکارا کوي، تازه پټ کړی و پر ما دې پردا چول، ما په خپل ځان ښکارا کوي. نو بیا به الله معافرت وکړي. که نه الله ډېر قادر ذات دی، الله ډېر عظیم ذات دی، الله ډېر لوی ذات دی. بیا به داسې به مې ونسي چې بیا به په جهنم کې جهنميان هم نه را خبر چې د دې څه حال دی. داسې حال به الله را سره وکړي. العیاذ بالله. الله دې زموږ بچیانو ته هدایت وکړي.
الله دې زموږ ځوانانو ته هدایت وکړي، الله دې زموږ ولونو خوندو ته هدایت وکړي، الله دې زموږ معاشرې ته هدایت وکړي. الله رب العزت دې زموږ دا وطن نه راخرابوي. ډېر ښایسته وطن دی، ډېر خوندور وطن دی، بیمار دی، بیمار علاج غواړي. الله دې نه را باندې دري، الله دې د خپل وحدانیت په خاطر نه را باندې دري. الله دې زموږ یاران په خپل وطن کې خوشاله لري، موږ دې خدای په خپل وطن کې خوشاله لري. الله دې هیڅ څوک په هیڅ چاته نه مجبور کړي. صحیح سلو خیر. دا خبره ختمه شوه عزیزان.